باران د رحمتونو راوریږي پروژه کې بادشاہ د کل جهان السلام علیکم ورحمت الله. قدر اوریدونکو د خوست ښار ماشاءالله څومره ښایسته ده او څومره ښایسته ښایسته منظرې لري. تاسې که دغه سړک وګورئ، هغې تر څنګ لاندې سرګردان چوک وګورئ او هغې تر څنګ که داسې پسې راشو د مخ ښایسته تپو وګورئ او ښایسته ښایسته نمرې وګورئ. هغې تر څنګ لاندې هر یو سړک هر یو بلډینګ ځان ځانته ښکلا لري. قدر اوریدونکو دا ښار دا بلډینګونه دا به مخکې د چا وي، اوس به د چا وي او بیا به چاته پاتې کېږي. مخکې روژې مبارکه میاشت را روانه ده. دا هر څه چې تاسې ګورئ دا پاتې کېدونکي دي. له دې نه به مونږ خالي لاس ځو، فقط مونږ به وو او زموږ عمل به وي. نور چې دا کوم شیان تاسې ګورئ دا څومره ښکلاګانې دي، څومره مارکېټونه دي، څومره ښایسته ښایسته ځایونه دي، دا ټول شیان مونږ ته چې نه پاتې دي. د روژې مبارکه میاشته رانږدې شوي، فقط څو ورځې ورته پاتې دي. په دې ښار کې مالداره خلک هم شته، په دې ښار کې شتمن خلک شته، په دې ښار کې داسې خلک هم شته چې هغه د یوې وچې ډوډۍ په ارمان دي. هغه د یوې وچې ډوډۍ نه څو ځلې موږ ته راځي چې د روژې مبارکه میاشته کې د موږ سره د وچې ډوډۍ همکاري وکړي، چې موږ سره د روژې اول نه شروع تر اخره پورې لیدونکو بهترینه میاشت ده. دغه چانس د لاسه مه ورکوئ. راځئ په دې ښار کې په هغو بیچارهو باندې، په هغو یتیمانو باندې چې د یوې ډوډۍ وس نه لري، هغوی سره مرسته وکړو، هغوی سره همکاري وکړو. ما مخکې درته وویل چې دا څه چې تاسې ګورئ دا هر څه پاتې کېدونکي دي. په دې دنیا کې که ډېر عمر ولرو او ډېر سل کاله ته ډېر کم خلک پاتې شوي دي، خو ما ډېر سل کاله واچول. ځان سره فکر وکړه چې موږ څومره عمر تېر شوی او څومره پاتې ده. راځئ په دې خپل پاتې عمر کې د هغه ابدي ژوند لپاره ډېر څه وکړو. هغه نه ختمېدونکی ژوند دی. هلته فقط موږ سره له دې دنیا نه خپل عمل ځي، خپله صدقه ځي، خپل هغه زکاتونه او خیراتونه، هغه عبادتونه چې موږ کړي دي هغه موږ سره ځي. بل یو شی هم نشي تللی. نه دا بلډینګ ځان سره وړی شو، نه دا کورونه ځان سره وړی شو. وایي مرګ حق دی خو کفن کې هم شک ده. راځئ که چا د یو فامیل وس وي، که چا د دوو فامیلو وس وي، که چا د درو وي، موږ د وچې ډوډۍ کمپاین پیل کړی. راځئ هغې کې موږ سره برخه واخلئ. د روژې اول نه شروع کېږي، د روژې تر اخره پورې هر فامیل ته موږ 10 ډوډۍ ورکوو. ډېر داسې یتیمان شته چې موږ د غوښتنې کې خو موږ عاجزه یو ورته. ولې چې موږ په لاس کې ورته څه نه لرو. بعضې خلکو موږ سره ژمنې کړي دي، هغې ته انتظار انشاءالله لا چې روژې مبارکه میاشت رانږدې ده، کم وخت پاتې ده، دغه چانس د لاسه مه ورکوئ. راځئ موږ سره همدغه برخه کې همکاري وکړئ تر څو موږ داسې هغه ابدي ژوند ښایسته شي. دغه دنیا خو ډېره ښایسته ده، خو دې نه د هغه دنیا نعمتونه هغه ډېر لوړ دي، هغه ډېر ښایسته دي، هغه نه ختمېدونکي دي. دغه نعمتونه، دغه بلډینګونه، دا هر څه ختمېدونکي دي، هغه نه ختمېږي. په دې ښار کې به ډېر داسې خلک وو چې تېر کال روژه کې ژوندي وو، خو سږ کال شاید ډېر نه وي. دا ژوند خو ختمېدونکی دی. شاید ستاسو په څنګ کې هم داسې څوک وي چې تېر کال روژه کې ژوندی و او سږ کال نه وي. شاید راتلونکي روژې ته مونږ تاسې ونه رسېږو، ځکه چې دا مرګ د سترګو په رپ کې هم راځي انسان ته. نو باید دې مبارکه روژه کې د خپل روغ صحت نه او د خپل ژوند نه ګټه واخلو او د ابدي ژوند لپاره ډېر څه وکړو. راځئ موږ دغه د وچې ډوډۍ کمپاین پیل کړی په دې مبارکه روژه کې. موږ سره برخه پکې واخلئ او هغو یتیمانو ته، هغو بېوزلو ته چې موږ او تاسو ته سترګې په لار دي، او په دې مبارکه روژه کې چې هره روژه ماتی به ورته 10 ډوډۍ ورکوو. که چېرته دغه انسان روژه ماتی ورته ایښی وي او په دغه ډوډۍ باندې چې موږ او تاسې ورسره په دې کې همکاري کړې وي، دا روژه په ماته کې یو دعا له خولې نه ووځي د زړه د اخلاصه او دغه الله پاک قبوله کړي. ته څه وایې چې د ټولو بلډینګونه د ټول وطن هغه یو دعا بس نه ده؟ بلکل هم بس ده. راځئ دغه چانس د لاسه مه ورکوئ. او زموږ وټساپ نمبر یې درته ښکاري، موږ سره اړیکه ونیسئ تر څو موږ هغه یتیمانو هغه ته چې موږ تاسو سترګې په لار دي یو څه نه څه په دغه روژه کې وکړو. تر بیا ښې چارې ښه وخت درته غواړم.
باران د رحمتونو راوریږي پروژه کې باران د رحمتونو راوریږي پروژه کې باران د رحمتونو